عزتمندو مسلمانانو ورونو زنن تاسو ته یو وظیفه در کوم د یا حیو یا قیوم جی دا ډیره طاقتور وظیفه ده دا په صحیح طریقې سره شروع کړئ ان شاء الله الله جل شانه بساسو ټول مشکلات ختم کړي او تاسو جایز حاجتونه دا به الله جل شانه پوره کړي نو په دې وظیفه باندې ځان پوه کړئ او دا بیان دا تر اخره پورې واورئ مونږ د یا حیو یا قیوم وظیفه مبارکه تاسو ته بیان کړل نو ان شاء الله دا تر اخره پورې واورئ تاسو به ډیر زیاته پیدا وشي راځو وظیفه طرف ته او د ټول نمخ کې زموږ دا چینل چې سبسکرایب کړئ او دا ویډیو چې څومره لایک کول شي لایک کړئ د الله د رضا لپاره او بل دا وظیفه نور خپل ورونو بیګام سره شیر کړئ چې دا غوي هم پیدا وشي جی یا حیو یا قیوم وظیفه دا به مونږ سټیم کو جی کول ټیمه د تهجد مال یو کس تهجد لپاره پاسې دی شډي رخل خبره ده موږ مسلمانان ډیر کمزور شویو نو بیا د سحر د موږ نه پاسې کوي یا د ماسختن د موږ نه پاس کوي جی التحیات باندې بتاسو ناشته لومبه بتاسو یولس پیر درود شریف نمونځ وایي یولس پیر نمونځ درود شریف وایي او بیا بتاسو یا حیو یا قیوم 100 مرتبه وایي جی 100 مرتبه یا حیو یا قیوم دا بتاسو وایي په اخره کې بیا بتاسو یولس پیر نمونځ درود شریف وایي نو دې سر بساسو وظیفه پوره شي او دا بیان تر اخره پورې ووري چې تاسو پیدا وشي جی او دې سره دا کله چې وظیفه پوره شو نو په اخره کې بیا تاسو خپل مشکلات او حاجات لپاره به دوا وغواړئ د دوا نه مخکې به تاسو یو پیر درود شریف وایي کم درود شریف د مونږ نو چې کله تاسو درود شریف وویلو نو بیا به تاسو خپل حاجتونو او مشکلات لپاره به دوا وغواړئ او چې کله دوا پوره شو تاسو په اخره کې بیا به تاسو د مونږ درود شریف وایي جی کله چې د یوې دوا نه مخکې او وروسته درود شریف وویل شي دغه دوا د الله جل شانه نه رد کوي او دا دوا د عرش ته رسي دا دوا ډایرکټ قبليږي او چې د کومې دوا نه مخکې او وروسته درود شریف وویل شو دغه دوا د اسمان او د ځمکې ترمنځ ځوړند دی نو کله چې هم دوا غواړي هر قسم دوا چې غواړي مخکې او وروسته ترنه درود شریف وایي د موږ ډیره پابند کوي چې دې سربساسو وظایف دا بکار کوي او ورسره یو سپاره کم از کم تلاوت کوي او که یو سپاره نه نیمه سپاره تلاوت کوي او په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې چې تاسو څومره زیات درود شریف ویل شي په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ډیر درود شریف وایي د درود شریف ډیر غټه پیلي دي چې دا لند درود شریف وایي صلی الله علیه و آله وسلم صلی الله علیه و آله وسلم काउंटर बजान लवाख लीजिए तो योनिम सल 200 रुपए बांगे तो 1000 मरतबा दरूद शरीफ वाए इंशाअल्लाह तो दुनिया की बहुम खुशहाल और आखिरत की बहुम अल्लाह जल्ल शानहू तासो खुशहाल की।